نن بیا نو د خپلو چینایي ملګرو میلمه وم. هغوی زه د کابل په کارتچار کې د بخارا رستورانت ته بللی وم. هغه ځای چې د خوندورو خوړو له امله ځانګړی شهرت لري. خو زموږ لیدنه یوازې د خوړو لپاره نه وه. د میلمستیا ترڅنګ مو په دوستانه فضا کې سوداګرۍ او پانګونې مهم ټکي هم وڅېړل. موږ د دې په اړه خبرې وکړې چې څنګه کولی شو په دقیقه او اغیزمنه توګه سرمایه‌ګذاري وکړو، څنګه د دواړو خواوو سوداګریزې اړیکې په دوامدار ډول وساتو او څنګه همکارۍ د اوږدې مودې لپاره عملي کړو. دواړو لورو ټینګار وکړ چې د متقابل باور او ګډو هڅو په مرسته کولی شو داسې پروژې او کارونه په مخ یوسو چې د دواړو لپاره ګټورې وي. زموږ خبرې نه یوازې جدي او سوداګریزې وي، بلکې په رښتیا هم خوندورې وي. د خوندورو خوړو ترڅنګ د نوي فرصتونو په اړه بحث کول د میلمستیا په میز کې ځانګړی خوند لري. البته ځانګړی خوند او ځانګړې خوښي رامنځته کوي. وروسته مو یو بل ته مخه ښه وکړه. دا ورځ یوازې د یوې میلمستیا ورځ نه وه، دا د دوستۍ، د باور او راتلونکې همکاریو د پیل ورځ وه.